ट्रांसपिरेशन यो प्रोसेस ده یاد ساتي چې دا زموږ سره کېږي په بوټو کې ٹھیک ده لکه انسان جسم دی یا زموږ سره ځناور دی د هغه په جسم کې چې کله اوبه سیوا شي لکه انسان دی د هغه په جسم کې تش بول کېږي نو زموږ ګردې لګي آتش بول لرکوي جوړوي به لرکوي ٹھیک شو نو دغه شان چې ځناور دي د هغو لپاره چې خپل سیسټم دی د بوټ دپاره خپل سیسټم دی خو هغه پروسس چې په کومه طریقه کېږي نو هغې نه موږ یو نوم ورکوو ټرانسپیریشن اوس ټرانسپیریشن څنګه اګزامپل وکړئ ټرانسپیریشن ډیفینیشن ما لیکلی دی چې لاس اف واټر فرام لیف تھروز ټو میټر اګزامپل وکړئ چې کله بوټي ته اوبه سیوا شي اول بوټی دا چل کوي چې دی اوبه جذب کوي د خپل ضرورت مطابق دی والي زیلې ته اوبه والي تنې ته اوبه والي پاڼې ته والي دا ټول اوبه والي اوس چې کله په دې بوټي کې اوبه سیوا شي نو ضروري خبره دا ده چې دا بوټی دا چې وکړي چې دا سیوایي اوبه چې دي دا د پاڼو په ذریعه لرګي ټیک شو نو ډیفینیشن کې دا دي چې زموږ سره کومې پاڼې دي په دې باندې له پاسه واړه واړه سوري دي هغه وړو وړو سورو باندې دا اوبه چې دی دا د پاڼې نه چې دی لرګي د ثابت بوټي څنګه لرګي سي کوئی دلته کې ما لیکلی 1 بیا مې لیکلی 2 او دلته کې مې لیکلی 3 ریزامپل وکړئ ایک نمبر دی چې روټ ابزرو H2O فرام سایل زیلې دا چې وکړي چې اوبه واخلي ولې دته ضرورت دی ٹھیک شو چې کله دی اوبه جذب کړي د ده دا سیلونه چې دی ډکي د روټس دا سیلز نه دا ډکي په تنې کې چې دی اوبه پاڼې چې دی اوبه نو دا بیا اوبه نه جذب کوي کله چې بوټي ته ضرورت کې نه دی هلو اوبه جذب کوي چې کله د اوبه جذب کړي سیکنډ نمبر سره د سټیم ډراز اپ واټر نو د زیرو نه دا اوبه چېرته لاړې شي سټیم ته ٹھیک شو د سټیم نه بعد چې زموږ سره کوم لیوز دي هغه ته به خورېږي 3 نمبر سره unused H2O evaporates from leaf evaporate موږ دې ته وایو ځان پوهې evaporation دې ته وایي چې کله زموږ سره بهر شي اوبه وي په هغې باندې د انور رڼا ولګي ٹھیک شو چې کله به د انور رڼا ولګي نو د اوبو دا له پاسنۍ سطحه چې ده په دې باندې چې د اوبو کومې قطرې دا ګرمې شي ٹھیک شو نو د ګرمېدو سره دغه د اوبو د قطرې چې دی دا له پاسې ځي نو دې ته وایي evaporation اوس پوه شوئ څنګه کېږي چې کله د ځینو نه اوبه راشي د پاڼو ته په پاڼو کې وړه وړه سوري اوبه راووتې په پاڼو باندې له پاسه اوبه پرتې تاسو لیدلي چې کله نور راوځي چې کله نور راوځي د نور شواګانې په دې پاڼو باندې ولګي نو په دې باندې له پاسه چې کومې اوبه پرتې دي قطرې نو هغه د دې ګرمایش سره څه کېږي چوتې شي موږ ته ښکاري نو دا چوتې شي نو دې پروسس ته موږ وایو ایواپوریشن اوس پوه شوئ خو دا خو زموږ سره ایواپوریشن کې د اوبو قطرې چې دی له پاسه خېږي خو اصل کې زموږ ټاپک دی ټرانسپیریشن د ټرانسپیریشن موږ دې ته وایو چې یو بوټی دی یا یو ونه ده پکې پاڼه ده او سیوایي اوبو د پاڼې په ذریعه راوځي د بوټي لرې کېږي نو دې پروسس ته موږ څه وایو بیا پکې داسې وایي evaporated water is evaporated through cooling of water cooling of water دې ته وایي لکه په دې پاڼو باندې لپاره سطحه باندې اوبه دي دا اوبه چې دی یو پیر لاړې صحیح شو یو پیر دی اوبه لاړې بیا په ظالم چې دی نور اوبه راکاږي ظالم به دا چل کوي چې دې تنې نه به اوبه ورکړي اوبه دا تنه به ولګي دې پاڼې به نور اوبه ورکړي ٹھیک شو نو داسې یو پورس به جوړ شي لکه دا اوبه داسې راکاږي پوه شو خبره د پاڼې نه اوبه لاړې نو د دې د زیرو نه والا د دې پاڼه پورې به دا اوبه داسې راښودلی کېږي نو په دې کې یو فورس چې دی هغه جوړ شي یو طاقت چې دی د اوبو باندې یو طاقت راشي دا اوبه به داسې راکاږي دا څوک راکاږي زایلم اوس پوه شوئ ها نو چې وایي د فورس از ټرانسپیریشن پول چې په اوبو باندې چې له پاسه زور جوړ شي نو دغه فورس ته به موږ څه نوم وایو ټرانسپیریشن پول د دې مطلب دا دی چک دی چک هغه چې وایي ګوره ټرانسپیریشن پول مونږ دې ته وایو ٹھیک وایي لکه د زیرو نه دا اوبه اوس داسې ور روانې دي دا دې پاڼو ته داسې ور روانې دي په داسې باندې داسې ځي نو په دې اوبو باندې لاندې نه داسې یو زور جوړ شي دا اوبه داسې راښودلی کېږي نو دې ته مونږ وایو ټرانسپیریشن پول پوه شوې او کله چې ټرانسپیریشن پول زموږ سره وشي نو دې پاڼو نه بیا اوبه ځي ٹھیک ده بیا څه دی اوس یو څو خبرې داسې دي چې هغه په دې اوبو باندې اثر انداز کېږي څنګه اثر انداز کېږي چې وایي اونلی زموږ سره لایټ انټینسټي لایټ انټینسټي مطلب دا دی چې کله د رڼا شدت سیوایي
صحیح ده چې کله د رڼا شدت سی وای نو ما تاسو ته وایي چې کله په اوبو باندې پاسه نور رڼا لګي نو هغه ایواپوریټ کېږي نو دې نه به د لپاسه زموږ سره د پاڼو دا کومه سطحه چې ده د دې نه د اوبو په مخ ایواپوریټ کېږي ټیک شو ها بل زموږ سره د ټمپریچر موږ استعمالوو یخني او ګرمي مطلب دا چې کله یخني ده په عام ورځ باندې چې کله نوري زموږ سره د دې پاڼې د سطحې چې څومره وځي د یخ په ورځ به هغه دونه نیسي ځکه چې نور زموږ سره یا نه یا نور زموږ سره کوي ټیک شو بیا زموږ سره دی وینډ هوا چې کله سیلې راشي په دې باندې پاسه چې د اوبو کې مقطرې پرتې وي هغه اوبه شي بیا د دې نه ټرانسپیریشن پوره شي نو دې پاڼې ته چې نور اوبه راشي اوس پوه شوئ بیا چې شی واټر سپلای مطلب دا دی چې کله دې پاڼې ته د واټر سپلای د اوبو سپلای زیاته ده نو ټرانسپیریشن به زیات کېږي چې کله سپلای نه نو ټرانسپیریشن به څه وشي ټیک شو بیا زموږ سره دی ویل افیکټ ټرانسپیریشن نو دا خبرې داسې دي چې دا به ټرانسپیریشن چې دی په دې باندې اثر پرېږدي خبره پوه شوئ نو دا ټرانسپیریشن به دې بل ټاپک انشاءالله ٹھیک ده